د طالبانو لویه کارنامه. طالبانو کوم تاریخي کار وکړ؟ دا هر څه په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ایران د مخکینی حکومت پوځي تجهیزات طالبانو ته سپارلي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو خبر ورکړی چې د ایران حکومت ټول هغه پوځي تجهیزات چې د مخکینی افغان حکومت د نسکورېدو پر مهال له افغانستانه دغه هیواد ته لیږدول شوي وو ځایي طالبانو ته سپارل شوي دي. باختر خبري اژانس نن چهارشنبه د غبرګولي پر 18 نیټه په یوه خبر کې لیکلي چې دغه تجهیزات د سې شنبې په شپه د اسلام قلعه په بندر کې طالبانو ته سپارل شوي دي. د باختر په راپور کې د دغه تجهیزاتو د مقدار په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو پر رسنیو په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې په دغه تجهیزاتو کې هموی ټانکونه، رینجر او له سپکو وسلو ډکې لارۍ ښکاري. پر اوسه کال د جګړې د شدت او جمهوریت د سقوط پر وخت د هرات ولایت ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه او جهادي مشران له پوځي تجهیزاتو سره ایران ته ننوتل چې زیات شمېر سپکې او درنې وسلې پکې شاملې وې. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړوند خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.